تازه خبر او د افغان حکومت زبردست اقدام په خیریه بنسټونو د ښځو عکسونو خپرولو باندې بندیز ولګاوه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې تېره ورځ د قمر بنسټ لخوا د کونړ زلزله ځپلو ښځو ویډیو خپره شوه چې روغتون کې ورسره د کمرې مخکې مرستې کوي، د خلکو سخت غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د داسې بې عزتۍ مخه باید ونیول شي. افغان حکومت عاجل اقدام وکړ او په یاد بنسټ هغه ویډیو ژر تر ژره ډیلیټ کړه. اوس تازه خبر دا دی چې طالبانو د خیریه بنسټونو لخوا د میرمنو انځور اخیستل منع کړل. د ننګرهار عدلي ریاست په یوه خبرتیا کې ټولو خیریه بنسټونو ته جدي سپارښتنه کړې چې د مرستو رسولو او ویش پر مهال اسلامي او افغاني ارزښتونو ته بشپړ درناوی ولري او له هغو کړنو څخه ډډه وکړي چې د خلکو حساسیتونه راپاروي. دغه ریاست خیریه بنسټونو ته د مرستو د ویش پر مهال د میرمنو له عکاسۍ کولو څخه په کلکه د ځان ساتنې سپارښتنه کړې ده. یاده دې وي چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر خلکو د خیریه بنسټونو له لوري د کورونو او په تېره بیا د میرمنو د انځور او ویډیو اخیستلو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له حکومت د همدې اقدام غوښتنه کوله. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي خیریه بنسټونو والا غله ګڼي او وایي په داسې ویډیوګانو سره دوی غواړي چې خلک احساساتي کړي او ډېرې مرستې ترلاسه کړي، خو زلزله ځپلو ته بیا د هغه مرستو 50 سلنه هم نه ورکوي. عامو خلکو له حکومت همداراز غوښتنه کړې چې خیریه بنسټونو ته باید یو واضح پلان جوړ شي ترڅو معلومه شي څومره خلکو ورته څومره مرسته کړې او څومره چا سره مرسته کړې ده. یاده دې وي چې خیریه بنسټونو والا خپل د دفتر کرایه، د کارمندانو معاش او خپل مصارف همدا د خلکو له پیسو څخه اخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.